Hello, everyone, and a very warm welcome to our vocabulary enhancement program. Salamuna ټولو ته او زموږ د لغتونو د بډاینې لوست ته ډیر په مینه ښه راغلاست. Today we are embarking on a journey to broaden your language horizons and sharpen your expression. نن موږ تاسو ته د ژبني افقونو د پراخولو او ستاسو د بیان د تیزولو لپاره یو سفر پیل کوو. It is crucial to emphasize that in this series we will focus strictly on standard and reliable vocabulary. دا ډیره اړینه ده چې باید زه ټینګار وکړم په دغه لړۍ کې به موږ یوازې پر معیاري او باوري لغتونو تمرکز وکړو. In a world where slang and informal language change daily, mastering formal and accurate words is your greatest asset. په داسې نړۍ کې چې عامیانه او غیر رسمي ژبه هره ورځ بدلیږي، پر رسمي او دقیقو کلماتو مسلط کېدل ستاسې تر ټولو لویه شتمني ده. We prioritize words that are universally recognized in academic, professional and literary circles. موږ هغه کلماتو ته لومړیتوب ورکوو چې په اکاډمیکو، مسلکي او ادبي حلقو کې په نړیواله کچه پیژندل شوي وي. By learning this standard vocabulary, you ensure that your message is conveyed with clarity, authority and respect. د دې معیاري لغتونو پر زده کولو سره تاسو ته موږ ډاډ درکوو چې ستاسو پیغام به په روښانتیا، واک او درناوي سره لیږدول کیږي. Each word has been cross-referenced with reputable sources to guarantee you're learning the most reliable version of the language. هر کلمه له معتبرو سرچینو سره پرتله شوې ترڅو تاسو ته تضمین درکړو چې تاسو د ژبې تر ټولو باوري بڼه زده کوئ. So grab your notebook, clear your mind, and let's begin building a powerful and professional vocabulary together. نو خپل کتابچې مو راواخلئ، ذهنونه مو پاک کړئ او راځئ چې یو ځای د یو ځواکمن او مسلکي لغتونو جوړولو پیل وکړو. په دغه سیریز کې به زموږ فوکس صرف په وکابلري باندې وي. موږ نور هم سیریزونه تاسو ته جوړوو لکه د ګرامر، همدارنګه د کنورسیشن او دغسې نور سیکشنو باندې به موږ خبرې کوو. خو دغه هره ورځ به تاسو ته موږ د لغتونو یو سلسله رامخکې کوو چې هغې کې به 15 لغتونه وي، 5 words به وي، word به وي، د هغې د پښتو معنا به اوسیږي، د هغې به انګلیش ایکسپلینیشن وي، بیا به د هغې د پښتو معنا وي او بیا به یو لایو اگزامپل وي، لایو اگزامپل ژوندی مثال به اوسیږي، د هغې سره څنګ کې به بیا هغه تاسو ته واضح کیږي.